ان الله بشک الله دا توحید دے. ان الله بشک الله لا يخفى عليه نشت پټ پدې الله باندې شی انس شی فی الارض پزما کې ولا فی السماء نه پاسمان کې د الله نه شی پټ نشته. الله تعالی څخه کار دی. والذي الله غزاد ته بل دلیل الله غزاد ته یصورکم چې تاسو له شکل درکې تصویر درکې تاسو لا شکل درکې تاسو لا فی الارحام پرهیمونو د میندو کې تصویر دل درکې الله مصور دی. بل صفت د الله کیف یشاء څنګه چې غواړي. د هر انسان چې کوم شکل دی دا الله مختلف دی او په دغه شکل کې پیدا کړی دا خپل شکل دی او یو انسان د بل انسان په شان نشته. دا د الله تعالی یو صفت شو. یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا اله الا هو العزیز الحکیم. دا دلائل ویل شو چې الله نه څه پټ نشته. مکه اسمان کې الله تصویر ورکوي پر رحیمونو کې. نو صلی الله لا اله نتیجه دلیل دا چې دا د چا صفات نه هغه د الوهیت لایق دی. لا اله نشته بل معبود الا هو مگر دا یو الله دی. نو الله معبود دی. العزیز ور دی الحکیم حکمت والا دی. دا په دې عیسایانو باندې یو قسم ردم دی چې تاسو عیسی علیه السلام ته ولد الله وای یا عیسی علیه السلام ته خدای وای. دا صفاتونه خود الله دی او عیسی علیہ السلام په خپل باندې مخلوق دی. دا الله واحد د بندګۍ حقدار دی. لا اله نشته بل معبود الا هو مگر د غي الله دی. العزیز ور دی الحکیم حکمت والا دی. هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. دا هو الذي انزل عليك الكتاب. عیسایانو عقیده د عیسی علیہ السلام په باره کې د ابن الله لرله او یا د عیسی علیہ السلام په باره کې د الله عقیده لرله کوم چې عقیده تسلیث ورته ویل کېږي. درې خدایان منل. درې خدایان چې عیسی علیہ السلام هم خدای دی العیاذ بالله. د مور مریم هم خدای دی او یو الله دی. ان الله ثالث ثلاثه الله په دریو کې دریم نمبر دی. نو دا عیسایان د الوهیت د عیسی علیہ السلام او په ابنیت د عیسی علیہ السلام باندې استدلال د سنه کوي. نو دوی د دې متشابهاتو استدلال کوي. متشابهات کم آیتونه دي چې قرآن مجید کې عیسی علیہ السلام ته کلمت الله ویل شوی دی. کلمت الله او روح الله ورته ویل شوی دی. روح الله او کلمت الله ورته ویل شوی دی. نو الله وی دا آیتونه خود متشابهات نه دي او د متشابهات په معنا باندې صرف یو الله پويږي. په مخلوق کې بل څوک په دې باندې نه پويږي. دا د الله او د پیغمبر مېس کې صرف راز دی بل چاته نه دی معلوم. او الله وی کوم خلک چې د متشابهات نه استدلال کوي د دې پزونو کې زیغ دی کوګواله دی دا کاغه خلک دی. معلومه دا شو عیسایان چې د عیسی علیہ السلام په ابنیت او د عیسی علیہ السلام په الوهیت باندې چې کوم استدلال کوي عیسی علیہ السلام ته ابن الله وی عیسی علیہ السلام ته الله وی دا کاغه خلق دی د دې د استدلال ټیک نه دی. او الله وی چې ما په دې کتاب کې دوه قسمه آیاتونه نازل کړي دي. یو هغه قسمه آیاتونه دي چې هغه ته ویل کېږي محکمات او دویم نمبر هغه ته ویل کېږي متشابهات. وداغه وضاحت به کومو خودم رایت کا چې محکمات هغه آیاتونه ته ویل کېږي چې داغه معنا داغه مراد او داغه مفهوم ښکاري. دومره ښکارا نه چې هر څوک په پوهیږي. علماء لیکلي دي د ښکارا کېدو معنی دا ده چې څوک په عربیت باندې پوهیږي د عربی په قواعد او قوانینو باندې پوهیږي نو هغه بیا د دې محکمات او معنا مفهوم او مراد هغه حاصلول شي. دې معنا ده. او کوم خلک چې د عربی د قوانینو نه او د عربی د قواعدو نه خبر نو هغه د محکمات او بیا هم معنا مفهوم مراد نشي حاصلولای ځکه په عربی ژبه نه پوهیږي د الله مراد بس ښکارا کې بیا. او دویم نمبر دی متشابهات. متشابهات کوم آیتونه دي؟ متشابهات هغه دي چې د عربی د قواعدو او د عربی د قوانینو د عقیده معرفت او دارنګ پاغي د پوهه باوجود د دې الفاظ او د دې حروف او د دې کلمات او مقصد مراد او مفهوم سره نشي حاصلولای دغه ته ویل کېږي متشابهات. نو الله وی چې تاسو به دسې وکي محکمات د ته اصل کتاب ویل شوی دی په دې کې احکام دي په دې کې عبادت دي په دې کې عقاید دي په دې باندې ځان پوهه کوي او د تاسو لپاره دستور حیات دی. هر چې متشابهات دي
نو دې متشابهات مبارک دومره وایي چې بس آمنا به زموږ ایمان دی او د دې متشابهات معنا مفهوم او مراد د دې باندې ځان پوهه کول د مسلمان د لپاره لازم نه ده بل دومره کافی ده بلکې چې موږ چې دا د الله ر جانب نه زموږ په دې باندې ایمان دی الله ته پته را چې دې مقصد څه دی قیامت کې الله چې موږ جنت ته بوتلو بیا به الله نه تپوس کو چې الله د متشابهات سم معنا وا نو جنت کې به الله موږ ته بیا راخی نو معلومه ده شو چې عیسایان هغوی استدلال ټیک نه دی ځکه د متشابهاتو په معنا باندې الله پوهیږي او دې متشابهاتو نه استدلال کوي الله وی والذي الله غزاد ته انزل عليك الكتاب چې پتا باندې کتاب نازل کړی دی قران پتا نازل کړی دی منه ردی کتاب نور دی قران نا یا منه په دې کتاب کې آیاتون دی محکمات محکم هن چې دا محکمات ام الكتاب اصل کتاب دی اصل کتاب د کتاب نه قرآن مراد دی جميع الكتب المنزله من السماء ټول هغه کتابونه د اسمان ته مراد دي نو په هر آسماني کتاب کې محکمات هم دي او متشابهات هم دي و اخرى سنور آیاتونه متشابهات چا متشابه دي پټه معنا والا دي معنا یې پټه دا نو محکمات او متشابهات قرآن کې شته اوس د محکمات او د متشابهات د مفسرینو د تفسیری اقوالو پرانا کې وضاحت کوما چې محکمات څه ته وایي متشابهات څه ته وایي امام مجاهد ابن جبر امام المفسرین هغه وایي چې محکمات هغه آیتونه ته ویل کېږي ما فیها الحلال والحرام چې باغه کې د حلال او د حرام ذکرې دا محکمات دي حلال حرام دا په محکماتو کې دي په متشابهاتو کې نشته د دې سره سره ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې دا د امام مجاهد استاد دی او محکمات القرآن څه ته ویل کېږي نو محکمات القرآن یو حلال پکې وي دویم حرام پکې وي دریم حدود پکې وي څلورم فاغه کې فرایض وي او ورسره چې کوم ناسخ آیاتونه دي دا محکمات دي لہذا منسوخ نه منسوخ دا راځي بیا په متشابهاتو کې دا کم ناسخ آیاتونه چې دي ناسخ د متقدمینو په نسبت باندې ډېر زیات دي او د متأخرینو په نسبت باندې لکه شاه ولی الله رحمه الله وی 15 دي نو دغه ته ویل کېږي بیا محکمات چې دا ناسخ دي دا عبد الله ابن عباس دا معنا کړی دا د دې سره سره یو بل امام دی امام محمد ابن جعفر رحمه الله غوي چې محکمات معنا دا ما لا يحتمل التاويل چې په دې کې د تاویل احتمال نه وي تاویل خلق په هغه آیت کې کوي چې دا غي معنا ظاهر نه وي چونکه دې معنا ظاهر ده لہذا دې کې تاویل نشته تاویل احتمال پکې نشته معنی ښکاروي او زمونږ د اصول فقه په کتابونو کې د محکماتو چې کوم تعریف شوی دی نو هغه تعریف دا دی چې ما لا خفاء فيه چې په دې کې پټواله نه ولا احتمال فيه په دې کې احتمال هم نه او ولا اجمال فيه نه په دې کې اجمالي بس دا درې صفاتونه چې پکې نه وي نو دې ته ویل کېږي محکمات او خفاء پکې نشته پټواله او دارنګه تعویل پکې نشته او اجمال پکې نشته او احتمال پکې نشته نه دې ته ویل کېږي محکمات او مفسرینو چې کومه اسانه معنا کړی دا چې مخکې دغه موضوعات کو هغه دا دی چې معنا او مراد بالکل ښکاروي په عربی ژبه باندې چې سړی پوهیږي د عربی د قواعدونو خبري نو هغه د محکمات معنا بیا معلومول شي دا محکمات دي متشابهات د محکماتو ضد دي نو متشابهات څه ته ویل کېږي ابن عاشور هغه لیکلي دي چې متشابهات د قرآن دی مجملات ته وي مجملات مطلب دا کوم حروف مقطعات چې دي ته ویل کېږي الف لام میم څه معنا ده دا مجمل دی الله ته پته ده یو متشابهات دی ته وي دویم نمبر د عبد الله ابن عباس د تحقیق مطابق چې ناسخ محکمات دي نو دا و چې د منسوخ ته متشابهات ویل شي ځکه الله تعالی هغه بیا منسوخ کړی دا متشابهات دي او دارنګ امام مالک رحمه الله وضاحت کړی دی چې متشابهات څه ته وي نو ما یکون علمه مختص بالله تعالی چې د دې علم د الله سره خاص وي بندگان په دې نه پوهیږي دغه ته ویل کېږي متشابهات دا متشابهات دي او بعض علما لکه علماء احناف دا معنا کوي چې ما یکون فی معناه اشتباه دې په معنا کې اشتباهي سره پنه پوهیږي او ظاهر معنی هم دا چې محکمات دیته و چې داغه معنی مراد کاروي متشابهات داغه معنی مراد پټي دا متشابهات دي نو فاما الذين وز د محکمات او متشابهات دوه د الله تر طرف نه دي الله وز دا خبره کوي چې کوم خلک دا غوي زونه کاګ دي او هغه اسلام ته خپل سینه نه کولاو کړي ایمان عزت نه کو شوي دی بلګي د متشابهات په سبرواني خپل مسلې به د متشابهات نه ثابتي
لحاظ دا د اهل زیغ طریقه دا چې خپل عقیده او خپل عمل او خپل سوچ فکر دا د متشابهاتو نه ثابتي. الله وی د متشابهاتو نه ثابتيږي، متشابهات مبارک بدایو چې زموږ ایمان دی دا به د محکماتو نه ثابتيږي. فاما الذين فسرجا کسان دي فی قلوبهم زیغ چې دا وی پرونو کې زیغ کوګواله ده. د کوګواله مراد کفر او نفاق او شرک ارتداد. فیتبعون ما تشابه منه، فیتبعون دی تابعداری کې ما د هغه آیتونو تشابه منه چې متشابه دي د قرآن نه. ولی ابتغاء الفتنه د پاره د لټولو ورانه ګوري. فتنه فساد ته ویل کېږي، ابتغاء الفتنه د پاره د لټولو د فتنه فساد، شرک ته ویل شوی د فتنه، او دارنګي د شبهات ته هم ویل کېږي فتنه چې خلکو په ځل کې شکوک شبهات اچي. وابتغاء التاویل د پاره د لټولو تاویله د غلط تاویل دلته په معنا د ابن کثیر وی تاویل په معنا د تحریف باندې دی. وابتغاء تاویله او دارنګ د پاره د لټولو د تاویل او د تحریف دا متشابهات په ذکر روان دي چې دی په قران کې تحریف کوي. او تاویل خو ډېر بد شم نه دی، تاویل خو په قران کې آیتونو کې شته، دارنګ په حدیثو کې تاویل بکیږي. نو جواب کړی د امام نصفی رحمه الله مدارک التنزیل کې دلته تاویل نه هغه تاویل مراد دی چې ما اشتهون کم چې د زړه غواړي، نو هر قسم تاویل نه. نو ابتغاء تاویله او د پاره د ټولو د خپل تاویل چې هغه د تحریف لیکيږي کم چې د زړه خوخه ده، د خپل خوخه مطابق تشریح د قران کوي. الله یوم یعلم تاویله الا الله، نه پویږي په صحیح تعبیر باندې، په صحیح تاویل باندې. تاویل نه مراد معنا حقیقی ده، نه پویږي په صحیح تاویل او په تفسیر باندې ده دی الا الله، مگر الله پی پویږي. په دې الا الله باندې وقف ده، او دا مذهب د عبد الله بن مسعود، حسن بصری، عائشه رضی الله عنها، جمهور مفسرین وایي چې په الا الله باندې وقف ده. معنا دا چې ما يعلم تاویله الا الله، د متشابهات په صحیح معنا باندې حقیقی معنا باندې صرف الله پویږي. او دا والراسخون فی العلم دا بل جمله دا د سوایا والراسخون فی العلم، راسخون په علم به هم نه پویږي بلکې سوی والراسخون فی العلم، او راسخون په علم، راسخ په علم معنا جوور عالم، والراسخون فی العلم او جوور علما چې په علم کې هغه رسوخ دی پختګی دا. یقولون ویاوی من پم نه پویږو صرف آمنا به، من ایمان راوړل دی په دې باندې، من ایمان راوړل دی. او کل من عند ربنا، کل من عند ربنا دا ټول زمونږ د رب د جانب دي، محکمات هم د الله تر طرف دي، متشابهات هم د الله تر طرف نه دي، او موږ په دې نه پوهیږو. ما یذکر الا اولو الالباب، الله وی نصیحت نه اخلي مگر خاوندان د عقل اخلي. نو دا د جمهور تفسیر دی چې په الا الله باندې وقف وکړه، چې په متشابهات باندې صرف یو الله پوهیږي بل څوک نه پوهیږي. دې ځکه یو تفسیر بعضو بلم کړی دی، هغه دا دی چې په الا الله باندې عطف مکوا، وقف مکوا، بلکې دا والراسخون فی العلم په دې مخ کې جمله باندې عطف دی دسی بش. وما یعلم تاویله الا الله، نه پوهیږي په تاویل د دې باندې مگر الله. والراسخون فی العلم په دې باندې وقف وکړه، او راسخون فی العلم په هم پوهیږي، یو په الله پوهیږي بل په هغه خلق پوهیږي کوم چې چا سره جوور علم دی. او دا مخکینه تفسیر د جمهور دی، راجح تفسیر دی چې د راسخون فی العلم خبره ده چې موږ ایمان راوړل دی او علم صرف د الله سره دی. وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت نه اخلي مگر خاوندان د عقل اخلي.